خزی مینه خاون سره سیوی کو د خاون د چا مینه سیوی د علماو نه علاوه مال عوامو کی جواب راکې د چا مینه سیوی د خزی که د خاون د خزی مینه سیوی ولی تاسو سره څه دلیل خاون وای زماغه سیوا ده خزه وای زماغه سیوا ده رسوان دې د خا د خزی مینه سیوی کو د خاون ما ته ګورای خان د مسلې درته خیم کنه د خزی مینه د خاون د مینې نه سیوی خان د خزی مینه د خاون د مینې نه سیوی څنګه سیوی ما ته ګورای خان دا علما پی پویږي سیز د خپل اصل سره مینه کوي سیز د خپل ګوره چې څوک د سیشي نه پیدا نو د هغې سره څه کوي مینه کوي که نه کوي ستا مور ده که نه د دې کلي کې به ستا د مور نه ښکلې ښځې نه وي نسبدارې ښځې به ترې نه وي نو خو ستا خپله مور خوښه ده که نه د سړي چې مور مړه شي د مور خور به یي نه خو د ده هغه مینه بیا په هغې ماتېږي نه دا د ده اصل دی دی د دې نه پیدا و نو فطرتي طور یې د هغې سره مینه ده نو آدم علیه السلام رب العالمین د چا نه پیدا کړ د خاورې او بیبي حوا یې د چا نه پیدا کړه د آدم علیه السلام آدم علیہ السلام خپنو الله ورته ولی خپای وی د ژوند ملګری مې نشته د چا چې واده نه او خوشاله دا خوشحالي نیمګړې ده دی باسي ځان خوشاله دا خوشاله نه دی آدم علیہ السلام خپو چې زمون بابا دی وی خپای مد ژوند ملګری مې نشته دا قمقل خلقی بنگله کې بناسي اوس پی بساتی وی خپل ژوند می تیریږي او واده وای نه وانت په خطا لګیږي